बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू په نن ورځ لیکچر کې به تاسو ته په پرسنلایز کې ځینې ریمایندینګ کمانډس دي هغې باندې به خبرې وکړو. لکه ګورئ موږ تېر ورځ په بیک ګراوند باندې خبرې وکړې، نن به تاسو ته په کلرز باندې خبرې وکړو. بیک ګراوند کې ګورئ یو ریویو تاسو ته کومه پیکچر و، پیکچر او سولیډ کلر د بل سلایډ شو وه چې دا تاسو الریډي ټول تشریح شوي دي. براوز فوټو فیل دا ټول موږ ویلی وو، کنټراسټ تیمز هم ویل شوی ده. خو راځو په نن ورځ لیکچر کې به تاسو ته موږ کلرز باندې به لیکچر الو. لکه کلرز څه کار کوي ګورئ، کله چې دوی باندې کلیک وکړئ دا به تاسو ایکسپینډ شي. دلته تاسو به لومړی په دې کې یو دغلته پریویو سکرین ښودل کېږي، سم تاسو دلته اپلای کوئ هلته به ښودل کېږي. صحیح ده. چوز یور موډ، د موډ په واسطه به څه کوئ تاسو دلته تاسو درې آپشن درکړل شوي دي. لایټ موډ دی، لایټ انتخاب کې هر څه به سپین کلر ته چینج شي، هر یو وینډو چې تاسو خلاصوئ هغه به سپین کلر کې. صحیح ده. که چیرې ډارک موډ انتخاب کې هر څه به بلیک ته چینج شي. صحیح ده. دا د لایټ او ډارک موډ دی. بل چې د موږ سره کسټم دی، کسټم په واسطه ګورئ کوم یو دلته تاسو وایي چوز یور ډیفالټ وینډوز موډ. وینډوز چې کله خلاصېږي د هغې موډ به څه شي، لایټ کې وي، ډارک کې وي، هر یو تاسو دلته اپلای کولی شي. ورته ویلی شي چې دا د په لایټ کې موډ شي په آن شي او دا د په ډارک کې وشي. صحیح ده. دا تاسو په خپله خوښه ورته ویلی شي. زه لایټ موډ انتخابوم چې هر څه ماته په سپین کلر کې وښودل شي، لکه هر څه چې خلاصوم باید سپین بیک ګراوند ولري. صحیح ده. لایټ موډ او ډارک موډ دا مطلب ورکوي. بل موږ سره ټرانسپیرنسي افیکټ دی. ټرانسپیرنسي افیکټ څه ته ویل کېږي، زه دا تاسو ته په یو اسانه توګه سره ویلی شم. ګورئ ښه، کله چې تاسو راشئ دلته ما سره په خپل ډیسکټاپ باندې کله زه رایټ کلیک کوم، ګورئ دغه سټارټ دغه پاپ اپ مینو چې دی داسې جوړ شوی چې شاته د دې نه کوم کلرز چې دي هغه ښودل کېږي. که چیرې دلته رایټ کلیک وکړئ ګورئ دا شاته چې دی دغه تور رنګ چې دی دا بلیک دا ځای چې دی ځینې بلیک دي او ځینې بلو کلر کې راغلی. نو دا داسې شاته خپل کلر راغلي، لکه مطلب څه دا داسې ګلاس شکل ته وړي، یعنې ګلاس کېږي. صحیح ده. نو د دې شاته به هر څه ښودل کېږي. نو که چیرې زه یو بل ایمیج اپلای کړم دا به تاسو ته ډېر په ښه او واضح شکل سره وښودل شي، ځکه دا ډارک دی دا پکې خاص ښکاري نه. لکه وګورئ ځکه چیرې دلته رایټ کلیک کوم ګوره دغه ما سره چې کوم یو ایمیج دی د دې شاته وګوره دغه کلر راغلی دی داسې، دې ته ټرانسپیرنسي ویلی شو. صحیح ده. ټرانسپیرنسي مطلب هم دا چې د هر کله هم چې تاسو یو وینډو خلاصوئ د هغې شاته چې کوم کلر وي دا به هغه کلر اخلي. لکه وګورئ دغه ځای داسې زیړ غوندې دی، نو دا نوټیفیکیشن ایریا دا ځای هم داسې زیړ کلر رااخیستی دی، نو دې ته ګلاس ویلی شو. لکه وګورئ سټارټ مینو سوري پاپ اپ مینو به چې زه رالم نو وګورئ دا ځای داسې زیړ کلر راغلی، دغه ځای داسې بلو کلر راغلی ځکه شاته یې داسې د اوبو عکس دی. صحیح ده. دې ته موږ ټرانسپیرنسي ویلی شو. صحیح ده. نو که چیرې دغه ټرانسپیرنسي تاسو نه غواړئ دا به آف کړئ. صحیح ده. نو که چیرې زه به راځم هلته په ډیسکټاپ باندې کلیک کوم نو هر څه به ما سره بلیک ښودل کېږي. دا ټاسک بار هم په همدغه شکل باندې او دغه ریفریش مینو یا پاپ اپ مینو هم په همدغه شکل باندې. که چیرې زه سیټنګ سفر عالم دا هم په همدغه شکل به ښودل کېږي. خو که چیرې زه دا آن کوم ورباندې ګورئ د دې ډیسکټاپ د دې وینډو دغه کلر هم داسې چینج غوندې شو ځکه چې شاته یې داسې کلرفول ایمیج ایښی دی. ښه دا خو موږ سره ټرانسپیرنسي افیکټ. بله ګورئ اکسن کلرز دي. اکسن کلرز ته ویل کېږي. راځئ تاسو ته زه یو اګزامپل وښیم. ګورئ ما سره دلته چې دی دا وای فای بلوتوت او دا براډنس او والیوم دا ټول داسې یو کلر باندې ښودل کېږي. صحیح ده. خو که چیرې دا هغه کلر موږ غواړو چې دغه مینولي په خپله چینج کړو، لکه دا کلر مې راواخیستل. صحیح ده. ګورئ د دې کلر هم چینج شو. دلته دا اکټیف وینډو چې ما سره د دې لاندې دا ډاټ دی دا هم چینج کېږي. هر یو چې اکټیف شي د هغې لاندې دا ډاټ به چینج کېږي. ګورئ کیپ کټ رالمه، کروم رالمه، هر یو چې رالم دا به داسې په خپل هغه ډاټ چینج کېږي ورسره. خو که چیرې نوټیفیکیشن ایریا ته راځم دا به هم چینج شي. خو دلته ما سره یو بله خبره هم شته. اکسن کلر کې چې دی موږ ورته اټومیټک هم انتخابولی شو. اټومیټک څه مطلب، یعنې دا به په خپله یو کلر راخلي د بیک ګراوند څخه. ګورئ کله چې زه مینول انتخاب کوم کنه زما په خوښې باندې به دغه یلو کلر راغلی. ګورئ د کیپشن کلر هم داسې چینج شوي دي، دا بټن هم همدغسې هر څه کې چې کوم کلر استعمال شوی دی هغه به چینج شوی. صحیح ده. لکه وګورئ دا بارډرس وګورئ د دې وینډو دا بارډرس دا هم موږ سره چینج شوی دی. زه به دا مینیمایز کړم. صحیح ده. نو هر یو چې دی موږ سره چینج شوی دی. صحیح ده. که چیرې دې باندې کلیک کوم ګوره دا بارډرس وګورئ او د دې دا بټنس وګورئ هر یو به چینج کېږي. خو که چیرې زه راشم دغه اټومیټک انتخاب کوم
نو وینډو به په خپله د بیک ګراوند نه یو کلر راواخلي او په دې ځایونو باندې به اپلای کړي. لکه وګورئ به دا مینیمایز کړم دا به هم د دې بیک ګراوند نه یو کلر رالي. ګورئ دا کلر اوس کوم یو سره مشابه دی نو دې میکس یو کلر راخیستل د ماته اپلای کړی. نو که چیرې تاسو غواړئ په خپله خوښه یو کلر اپلای کړئ مینوال انتخاب کړئ راشئ دلته کې څومره کلرونه دا ټول راوه وګورئ هر یو چې ستاسو خوښه وه هغه ورباندې اپلای کړئ. زه دا اورنج کلر رالم ګورئ اوس به دا اورنج اپلای شوي صحیح ده. نو هر یو چې ستاسو خوښه وه دغه رااخیستلی شئ. که چیرې دې کلرونو کې زموږ کوم دا نه خوښ نه شو څه به کوو کسټم کلر به کلیک کوو. دلته دا صفحه به خلاصېږي زه به دا ډاټ رالم دا سرکل دا به داسې ګرځوم تر څو زما د خوښې کلر جوړ شي او زه هغه اپلای کړم صحیح ده. نو دا مې راواخیسته ډن صحیح ده. دا مې راواخیسته او دلته ګورئ هماغه کلر ما سره اپلای شو صحیح ده او دلته کې هم همدغه کلر راغلی صحیح ده. نو دا موږ سره کسټم کلر. بل شو اکسنټ کلرز آن سټارټ اینډ ټاسک بار. په سټارټ او ټاسک بار کې دا کلر چې ما انتخاب کړی دا دې اپلای شي. زه داسې یو کلر اپلای کوم چې هغه لږ داسې تیز غوندي چې موږ ته ورباندې پوه شو صحیح ده. ښه زه دغه یالو کلر رالم صحیح ده. دا مې راواخیسته. کله چې زه دا کمانډ آن کړم دا ټاسک بار کلر به هم چینج شي او دا د سټارټ مینو کلر به هم ورسره چینج کېږي. ګوره دا دواړه سیم ټو سیم بدل شو. خو که چیرې زه راوالم دا آف کړم د دې کلر به هم چینج شي او سټارټ مینو به هم خپل نارمل حالت ته به راشي صحیح ده. هماغه ټرانسپیرنسي افیکټ به رالي. ښه دا خو دا وه. بله وګورئ شو اکسنټ کلرز آن ټایټل بار اینډ وینډوز بارډر. په وینډوز بارډر کې دا کلر راته وښایي. ګورئ وینډوز بارډر کې دا کلر اپلای شوی صحیح ده. وینډوز بارډر باندې به اپلای کېږي او بل وګورئ موږ سره څه شی ویلی دی په ټایټل بار باندې. ټایټل بار راځي دا هم تاسو ته وښیم صحیح ده. زه داسې کوم زه یو ایکسپلورر راخلاصوم او دلته ورته وایم چې ته داسې وکړه راشه دې آپشن ته ګورئ دا ټایټل بار دی فولډر آپشن صحیح ده. نو هر چېرته چې ټایټل بار وي د هغې کلر به هم دغه کلر به چینج شوی. خو که چیرې زه دا نه غواړم څه به کوم زه به راشم دا به آف کړم. ګورئ دا بارډرز به هم ختم شي دلته به هم کلر نه ښودل کېږي او د دې ټایټل بار باندې به هم کلر نه ښودل کېږي. هر یو وینډو چې هغه ټایټل بار ولري هغه به دا کلر ښودل کېږي دغه ته. خو زه وایم نه دا کلر صحیح دی او زه دا کلر ورباندې اپلای کوم او ښه ښکاري نو تاسو به څه وکړئ تاسو به راشئ دا به آن کړئ تر څو ما سره اکټیو وینډو وښودل شي. ګوره دا وینډوز ما سره اوس اکټیو دی دا بارډرز کې دا کلر ښودل کېږي. که چیرې دا اکټیو کړم دا وینډوز اکټیو کړم نو دلته به دا د دې کلر وګورئ بارډرز کې وښودل شي صحیح ده. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې دا ورته آن اینډ آف کړئ صحیح ده. بل موږ سره کانټراسټ ټیم چې دا تاسو ته پریویس ویډیوز کې ویل شوي دي چې کانټراسټ ټیم څه کار کوي څه مطلب د دې دا تاسو ویل شوی ده. ځینې کمانډس تکراریږي ځکه د سهولت لپاره چې کله په ګورئ په هلته په بیکګراوند کې هم راغلی او دلته موږ سره هم شته. نو کانټراسټ ټیم څه لپاره کاروو تاسو پریویس وینډوز کې ویډیو کې ویل شوي دي. ښه دا اوس زموږ نن ورځ لیکچر او هیله ده چې زموږ د لیکچر څخه ډېر څه زده کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل ته راشئ چې تاسو وکولی شئ زموږ نور کورسونه تعقیب کړئ او که چیرې دغه ویډیو تاسو ته مفید او ګټور وي نو حتمي او لازمي یو ښایسته کومنټ ورباندې وکړئ. زموږ ویډیو ځان سره لایک کړئ او کله هم چې زموږ یوټیوب چینل ته راځئ حتمي او لازمي زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. هغه د دې لپاره چې زموږ کله هم موږ تاسو ته ویډیو اپلوډ کوو نو هغه ډایرکټلی تاسو ته در ورسیږي.